چې دا جنگ جګړه کول دا الله رب العالمین ته ډیر ځته نه خوښي دي. حدیث شریف کې راځي و د ټولو نه بدترین انسان چې الله رب العالمین ورسره بغض کوي، د ټولو نه بدترین انسان چې الله رب العالمین ورسره بغض کوي هو الد الخصم، هغه انسان دی چې هغه جګړهلوي خلکو سره جنګونه کوي. بعضې سړی اسې پکې شر نه خطی تأبت شرني، هر ځای کې بس یو لانجه یو ټیلې جوړه کړي. الله رب العالمین ته د ټولو نه بدترین مبغوضترین انسان دقه انسان دی. پام کوئ چېرته دوه مسلمانانو جنګ رانولي، دوه مسلمانان چېرته په جنګ باندې وانچول، ستا د غیبت د وجې نه ستا د خولې د وجې نه ډېر قومونه په پتنو کې اخته شوي دي. لږ دې خولې ته لږ کنټرول کا، دا خولې ته لږه تاله واچوه، لږه ګزاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي اے صحابي ورته وایي رسول الله بهترین عمل راته وښیه او بهترین عمل کوم دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته ژبه راوباسه، وایي دا کلکه کا، بس دا ژبه املک لسانه کا، خپله ژبه کنټرول کا، خپله ژبه کنټرول کا. نبي علیه السلام ته فرمایي ولې نبي علیه الصلاة والسلام د ژبې د وجې نه هم خلک خویه کېږي. نبي علیه السلام ته وایي مور دې بوره شه، مور در باندې وجاړه. ډېر خلک دا د دې ژبو د وجې نه جهنم ته پړ مخې راکاږل کېږي او جهنم ته پړ مخې غورځولی کېږي. مشکات شریف کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د خپې د ښویېدلو نه د ژبې ښویېدل دا ډېر زیات خطرناک دي او ډېر خلک په ژبو باندې ښویېږي، بل طرفونو ته لاړ شي. نو د دې ژبو سره لږ احتیاط کوئ، لږ کنټرول کوئ. پام کوئ ستاسو د وجې نه یو دوه مؤمنان په جنګ باندې نه شي، د یو دوه مؤمنانو ګریوانونه ونشتېږي، بیا خاص کر په رمضان مبارک کې خو دغه لانجې ډېرې زیاتې. نو د لیلة القدر دې تعین ورک شو د څه د وجې نه؟ د دوه کسانو د جنګ د وجې نه. خو په دې کې د الله رب العالمین یو حکمت دی. حکمت څه؟ که چېرته مثال به ویشتمه باندې وی نو بیا به هر سړي به ویشتمه باندې عبادت کولې او نور به څادر په ځای باندې راکاږلی چې ماسم د زرو میاشتو د عبادت هغه چانس مې والی دی بس ختم. خو الله رب العالمین ته بس دا به ورته خوښه وه. الله ته دا ډېر خوند ورکوي چې یو بنده الله ته به سر په سجده دا الله ته ډېر خوند ورکوي. حدیث شریف کې راځي انسان چې کله الله رب العالمین د سر په سجده باندې الله ته دا ډېر خوند ورکوي او الله ته دا انسان ډېر زیات نږدې